بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر آصف اظهار یو پیر بیا تاسو سره رونو خويندو نن به خبرې کوو زمونږ د شخصیت چې کومه عکاسي کیږي، زمونږ شخصیت زمونږ د مخ نه، زمونږ د چهرې نه دا پته لګي. نو اکثر خلک وایي یاره زما په مخ باندې زما د مخ چې کومه تازګي ده هغه اکثر لا ډیره کم وي، او ډیر خلک داسې وي چې هغه د عمر نه مخکې د هغې په مخ باندې د هغې په سکین باندې اکثر له دا داغونه راشي، او یا چې کوم دی نو دغه کم عمر زیاتېدو سره یا عمر پخېدو سره د دې په مخ باندې چې کم اکثر لکه تاسو خیال کړي دا فولډز راشي، دغه راشي، یاره مخ مې هوار پاتې نشو، سکین مې هموار پاتې نشو، سکین کې مې هغه ګلو پاتې نشوه، او مخ چې کوم دی نو تازه تازه نه لګي، پکې کرښې ډېرې دي، پکې نښې ډېرې دي، پکې فولډز کتونه ډېر دي، د سکین دا کلر چې کوم دی نو دا ټیک نه دی، او هغه ځواني چې کوم دی نو په ختمېدو راشي، دا سکین ډل معلومیږي او دا سکین چې کوم دی تازه نه وي. نو نن به خبرې کوو چې خپل د مخ دا سکین دا به مونږ څنګه فرش ساتو، څنګه به یې ښه ساتو. هغې دپاره کم داسې څیزونه دي چې ستاسو دا چمړه د ټول وجود چمړه، خصوصا دا د مخ چمړه چې کوم دا مخ سکین چې کوم دی نو دا صفا سوتره وي، او دې کې داغونه او دې کې دا نښې کرښې دا کم چې فولډز راځي چې دا پکې نه وي، یعنې په اردو کې چې ورته جوریان وایي چې وخت سره سره دا په سکین کې راشي، د سکین ټون کم شي او تاسو د خپل عمر نه زیات لګئ. نو دې دپاره نن یو څو خبرې کوو. د ټول نه اهم خبره چې کوم دا سکین دې کې که تاسو وګورئ د دې ټیکسچر داسې دی چې دې کې سیلز دي، خلیې دي، هغې لاندې بیا لږ شان چربي ده، چربي کې چې کوم دی فایبرز دي، کالجن دی، بیا پکې چې کوم دی نو د ټولو نه زیات څیز هغه اوبه او د دې خپل سکین مویسچر دی. نو که موږ وګورو دا درې څلور څیزونه چې څه ضروري پکار دي، هغه د ټول نه اول څیز چې کوم دی ستاسو د سکین سطح باندې چې کوم سیلز دي، کومې خلیې دي، هغه بیا هغې نه لاندې چې کوم فیټس دي هغه ورسره، چې کوم فایبرز دي، کوم کالجن دی هغه، او ورسره بیا چې کوم دی کې مویسچر دی، یعنی هغې کې اوبه هم دي او هغې کې فیټس سالبل څیزونه یعنی آیلز هم دي. نو دا څیزونه د دې مقدار چې پوره وي، د دې مقدار چې ټیک وي، نو ستاسو سکین دا به یو ګلو کوي، او دې کې چې دا کم رینکلز راځي، کم نښې کرښې یا دا فولډز راځي، دا به بیا انشاءالله کم وي، او وخت سره چې کوم دی نو ستاسو سکین به ډېر ښه وي. لومبې داسې څیزونو ته راځم چې کوم دا اشتهارات اکثر مونږ ګورو، که د هغه زما د ډاکټرانو رونو طرف نه وي، که هغه د هومیوپیتي والا ډاکټرانو طرف نه وي، که د حکیمانو طرف نه، یا که هغه هسې د هر چا طرف نه وي، که تاسو په کم یو فورم باندې هم ګورئ، په سوشل میډیا ګورئ، مین اسٹریم میډیا ګورئ، نو دا خبرې چې دا سکن اور اس کی ٹیکسچر اور اس کی رنگت اور یہ 2 दिन में اور 3 दिन में بهتر بنائے، نو دا پاسبل نه ده. دا صرف په یو صورت کې کیدی شي چې کوم د تاسو میک اپ وغیرہ کې چې کوم ټیمپرری دی، کوم عارضی دی، چې کوم پرمننٹ نه دی. دا سکن داسې سیز نه دی چې په 2 یا 3 ورځو کې تاسو سره داسې جادو شي چې دا په 2 ورځو کې دا ستا سکن چې کوم دی نو دا بالکل اوارم شي، او دا خستوم شي، او دا د داغونه هم صفا شي، او دا فرش هم لګي. دې دپاره د مهنت ضرورت دی، او دې ته دا یو ټایم کنزیومینګ شی دی، دا صبر آزما کار دی. دې ته به صبر کې، او دا به وخت سری په څو میاشتو کې او څه ټایم کې دا خپل ټیکسچر او دا خپل ساخت چې کوم دی نو دا به ښه کوي. ټول نه اول راځو جناب چې ټول نه امپورټنټ، ټول نه ضروري څیز دی، هغه دی زموږ د اوبو مقدار، زموږ د بدن هایډریشن سټیټس. کله هم چې ته ډي هایډریټډ وي، ستا د اوبو مقدار پوره نه وي، نو که ډېر هم کوشش وکړي، ستا د سکن سټرکچر او ستا د سکن تازګي هغه بالکل نشي راتلی. نو دې دپاره ضروري خبره دا ده چې مونږ د اوبو استعمال زیات کړو، ځکه چې زموږ بدن ته د اوبو ضرورت زیات دی، نه صرف د ګردو صفای دپاره بلکې زموږ د وینې دپاره، د هغې گردش دپاره، بیا داسې زموږ نور چې کوم وجود دی زموږ پټو دپاره، زموږ هر یو سیسټم دپاره اوبه ډېرې زیاتې ضروري دي. یا دا به ووایو چې اوبه زموږ د وجود 70% حصه ده. نو اوبو نه بغیر لکه 70% یو شی چې کوم دی اته اګنور کی، 30% کې بیا چې نور شي نه راځي، که ته 150 کې نو څه به حاصل کې. مین سیز چې کوم دی هایډریشن، چې هایډریشن ښه وي ستاسو سکن به ښه وي، که اوړی وي، که جمې وي، هر یو موسم وي، هغې کې به ستاسو سکن فرش الوي چې تاسو د اوبو او د مشروباتو مقدار ښه ساتئ. بیا راځو جناب دویم سیز ته چې هغه زموږ د سکن مویسچر دی. اوس د سکن دا مویسچر دا څنګه راځي؟ سکن کې چې کوم قدرتي خپل آیلز دي، کوم مویسچر دی، کومه ګلو ده، دې دپاره ضروري څیزونه دا دي چې هغه څیزونه موږ دغه کړو چې کوم زموږ د سکن مویسچر هغه برقرار ساتلی شي. یعنی مختلف قسم وایټ پټرولیم جیلی شوه،
د زیتونو تیل شو، کیسټر آیل یعنی کاستریل شو، دینه علاوه مختلف کورنی سیزونه لکه اکثر ماشومانی خاص کر دا زنانه چې کوم دي دی په خپل سکین باندې د خالص پیو چې کوم ملای دا هغه لګي، څوک په د ماسته یا دهینه ماسک جوړ کی مختلف سیزونه پکې اډ کی هغه لګي، نو دا هم زموږ د سکین دا کم موئسچر چې کوم دی زبردست طریقې سره دینه حاصلې دی شي. بیا الوویرا په هر یو کور کې موجود وي، مې تاسو ته طریقه هم ښودلې وه، په الوویرا باندې زما ویډیو موجود ده چې سکین دپاره تاسو الوویرا تقریبا په هر یو کور کې نن سبا په ګملو کې موجود وي، په باغ کې موجود وي، نو الوویرا ډیر په اسانه مونږ ته ملاویږي او دې کې چې څومره اوبه څومره نمکیات او د دې جل کې چې څومره خصوصیات د سکین دپاره دي، زما نه دی خیال چې داسې به بل یو قدرتي څیز وي چې هغې کې به د سکین دپاره دومره فایدې وي. نو دا الوویرا ماسک تاسو په خپل مخ لګولی شي، دا الوویرا جلز تاسو په خپل سکین لګولی شي او دینه تاسو چې کوم سکین دی هغې ته هم د هایډریشن اوبه او هم دغه کم چې د سکین کم نارمل موئسچر دی دا ورته راځي، هم د هغې چې کوم غوړ دی د هغې کوم ټیکسچر دی ستاسو سکین ته راځي او ستاسو سکین به یو ګلو کوي. نو که تاسو دا مختلف کریمونه وګورئ چې اسمه جناب الوویرا شامل دی، هر یو کریم هر یو دغه چې کوم دی فیس واش هر یو څیز کې الوویرا، نو الوویرا د سکین دپاره ډیر زبردست چیز دی که تاسو دا استعمالوئ او دین تاسو ته ډیر زیاتې فایدې حاصلیږي. بل یو چیز اکثر که تاسو کتلی وي په ویسټ کې په یورپ کې دا ډیر زیات دی، زموږ طرف ته د هغې استعمال نشته. مونږ جی کیله وخورو، زبردست چیز دی، ماشومان هم خوري، لوی هم خوري، کیله وخورو او د هغې پوستکی بس لړه کړو. اوس د کیلې چې دا کم پوستکی دی دا که ته الټه کړي چې کم طرف ته دا کیله وي دا ته کولاو کړي او د دې دا پوستکي کې کم غوړوالی کمې اوبه او کم موئسچر دی دا که په سکین باندې ولګولی شي نو یقین وکړئ چې ستاسو سکین ته به 100% نیچرل دا خوراک او دا غذایت ملاویږي او دا کم سیزونه چې ضروري دي. نو د کیلې دا پوستکی دا ګوره بالکل هم بې فایدې سیز نه دی، دا تاسو ډډه کوئ. ما کله تاسو کیله وخوړه د کیلې د پوستکی دا په خپل لاس باندې په خپل سکین باندې په خپل مخ باندې د هغې کم اندروني سطح چې کوم ده د هغې موئسچر د هغې هغه کریم د هغې هغه غوړوالی تاسو خپل سکین دپاره استعمالولی شئ. بیا لیکویډ پیرافین یو قدرتي سیز دی، دې کې چې کوم دی نو هغه تاسو استعمالولی شئ. دې نه علاوه مختلف قسم جیل ملاویږي چې کوم موئسچرایزر جیلز وي هغه تاسو استعمالولی شئ په خپل سکین باندې. نو د یخنۍ او د ګرمۍ موسم کې ستاسو سکین ښه وي، خاص کر د ګرمۍ موسم کې بیا ذکر وکړو د سکین ټیکسچر او موئسچر برقرار ساتل دپاره سکین دپاره فیس ماسک چې کوم دی خاص کر دا کم سن بلاک چې کوم دی دا ډیر زیات ضروري وي. نو په ګرمۍ موسم کې تاسو د سن بلاک استعمال هم د خپل سکین دپاره کولی شئ. بیا راځو جناب نور دا سیزونو ته، هغې کې چې کوم دی د ماسک چې کوم اکثر زنانه خپل سکین صفای دپاره لګوي نو هغې کې ماسته استعمالوي، اکثر د ملای یعنی کریم یعنی پیروی استعمالوي، دا بالکل قدرتي سیزونه دي. دې سره نیمبو استعمالوي، اکثر زنانه چې کوم دی نو بیسن یعنی د پکوړو د اوړه چې کوم دی دینه پیسټ جوړ کړي دا په مخ لګي، دې سره یقیني طور دی کې پروټینز او هر څه زیات دي، ستاسو سکین ټیکسچر ورسره ډیر زیات ښه شي. دا بالکل د نیچرل سیزونه دي، تاسو یې کورونو کې استعمالولی شئ چې په خپل سکین باندې په بیوټي پارلر کې او په دغه کې 100 روپۍ ورکې نو دا د 200 روپو سامان که ته راوړې نو ستا تقریبا تر میاشت پورې ته ډیلی په هغې باندې خپل فیس ماسکینګ هم کولی شي، خپله د فیس صفایي هم کولی شي. بیا راځو جناب اوس خوراکونو طرف ته چې کوم خوراکونه داسې دي چې هغه ستاسو دپاره ضروري دي چې هغې سره ستاسو د مخ دا ټیکسچر برقرار وي. ما ذکر کړو د کالجن، نو د کالجن دپاره ویټامین سی ډېر زیات ضروري دی. که تاسو ګورئ هر یو سیرم چې ملاویږي وي چهرے پر لگائیں اس میں وائٹامن سی ہے، دې سیرم کې وائټامن سی دا تاسو په خپل مخ لګوئ نو بالکل وائټامن سی که تاسو په خپل مخ لګوئ د نیمبو اوبه مختلف قسم سیزونه که تاسو لږ اوبو کې واچوئ په هغې تاسو مخ ووینځئ نو ستاسو د مخ دا پورس چې کوم دي د صفایي هم وشي او دا یو کلینزر هم دی، د مخ صفایي مو شي، ورسره ستاسو سکین ته چې کوم دی وایټامین سی هم ملو شي نو ستاسو په سکین کې د داغونه د نښې د کرښې دا هم ورسره غیبېدی شي. نه صرف د هغې استعمال په خپل سکین باندې بلکې که تاسو خوراک کې هم د نیمبو، سنگترې، مالټې، کینو د دې سیزونو استعمال زیات کوئ نو دې کې وایټامین سی زیات دی نو ستاسو سکین کې چې کوم فایبرز دي هغې کې چې کوم کالجن دی نو هغه ورسره ظاهره خبره چې ډېر زیات ښه شي او ستاسو سکین نیچرلی ډېر زیات ښه شي. بیا څنګه ما ذکر وکړو چې پی وغیره یعنی شوده ماسته که دې استعمال تاسو زیات کوئ مختلف قسم دې کې وایټامین سی هم شته، دې کې وایټامین ډي، وایټامین ای، دا ټول سیزونه شته چې کوم ستاسو د سکین انټیګریټي دپاره زبردست سیز دی. نو که تاسو ریګولرلی د شودو استعمال کوئ، د پی، شملې، ماسته د دې استعمال زیات کوئ نو ستاسو سکین به
ډیر زیات خوي. بیا راځو جناب فرش فروټس ته، یعنی میوه دانه چې کومه ده دې کې که تاسو استعمال کوئ د فرش فروټس یعنی اپل تاسو د سکین لپاره ډیر ښه دی. د دې په چھلکه کې وایټامین سی دی، دې کې مختلف نور سیزونه دي، دې کې آیرن دی چې کوم ستاسو د سکین لپاره ډیر ضروري، فولیک اسید دی پکې. دغسې هر یو قسم فروټ که تاسو واخلئ نو فروټ او بیا سبزي، خاص کر د شنې پتې والا سبزیانې چې کوم دي فولیک اسید پکې ښه ډېري، وایټامین بي کمپلیکس پکې ښه ډېري، نو ستاسو د سکین انټیګریټي دپاره هغه زبردست چیز دی که تاسو د هغې استعمال وکړئ. راځو نورو داسې خوراکونو ته چې آیل لږ شان د زیتونو تیل که تاسو استعمالوئ په خپل خوراک کې، هغه ستاسو د زړه دپاره، ستاسو د جګر دپاره، دې دپاره هم بهترین دی، او بل ستاسو د سکین دپاره هم ډېر بهترین چیز دی. نو خپل خوراکونه مونږ که د شړشمو په تیلو کې یا د زیتون په تیلو کې یا د کینولا او یا مختلف قسم د سن فلاور چې کوم زړي دي د دې کوم تیل دي په هغې کې که مونږ خپل خوراکونه کوو نو یقیني طور یو خو قدرتي څیزونه دي او بله دا د زموږ صحت ورسره ډېر زیات ښه وي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو دپاره ډېر فایده مند وي، او که تاسو ګڼئ چې فایده مند دي نو دا نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، دا ویډیو لایک هم کړئ، شیر هم کړئ، او خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.